اسفندیار پیغام ولسمشر غنی ته اسفندیار ولسمشر غنی ته څه وویلې ولسمشر باید څه وکړي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ په ډیر څه به پوه شئ ګرانو لیدونکو السلام علیکم ولی خان اسفندیار وایي د غنی بریا د تلپاتې امن لپاره پیاوړی ګام دی په پاکستان کې د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنیو پایلو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په بریا سره خوښي ښودلې ده او هغه ته د بیا ځلې ولسمشر کېدلو مبارکي ورکړې ده نوموړي په خپلې ټویټر پاڼې باندې په ولسمشریزو ټاکنو کې د محمد اشرف غنی د بریا مبارکۍ ترڅنګ لیکلي دي چې د افغان ولس ډاډ هم د ستایلو وړ دی ځکه چې دوی په سختو شرایطو کې په ټاکنو کې برخه واخیسته او د ټاکنو پروسه یې بریالۍ کړه اسفندیار ولی خان زیاتوي موږ هیلهمند یو چې د ولسمشر غنی بریا به د افغانستان سربیره په سیمه کې د تلپاتې امن لپاره لوی او پیاوړی ګام وګرځي د لوی سیاستوال اسفندیار ولی خان په ګډون یو شمیر نور پښتانه سیاستوال هم څو میاشتې وړاندې د افغان امن په نوم نړیوال کنفرانس کې د ګډون په موخه کابل ته راغلي وو او هغه وخت د ولسمشر غنی ملاتړ هم اعلان کړی وو د اسفندیار ولی خان ترڅنګ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ورسره بل مخکښ مشر محسن داوړ هم په ولسمشریزو ټاکنو کې د غنی په لومړنۍ بریا خوښي ښودلې ده او هیله یې څرګنده کړې ده چې د غنی په نوې دوره کې به په سیمه او افغانستان کې سوله او امن راشي بل خوا پرون له غرمې وړاندې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي هم د ټلیفون پر کرښه افغان ولسمشر ته د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې د بریا مبارکي ورکړې ده او هم یې افغان ولس ستایلی دی چې په ټاکنو کې په پراخه توګه برخه اخیستې وه ګرانو لیدونکو په دې هیله چې مطلب مو را سره تر پایه پورې کتلی وي که چیرې مو مطلب خوښ شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره یې هم شریک کړئ مننه